او رښتیا په بندو باندې مرض لګېدلی ګل کاکا ما ته د مرضونو خبرې مه کوه. ستن مې درته ولیکله دا به وغواړي چې ولګوو او دا شربت په دروازې درې ځله په لهار او په ماړه د روټۍ نه پس 2 چمچې به والي. السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو اورېدونکو، نن یو وارې بیا د شوبز دنیا ته دننه کېږو. په شوبز کې را سره چې کوم ښاغلی دې وخت کې ناسې زه به درته یو خبره وکړم چې زه اکثر دا چې لوی لوی برېښي د نه هېرېږم. یو ځلې مونږ په باري سټوډیو کې ناست وو هلکانو، داسې مې چې وکتلو ما خو دا نعمت سرحدي پرده صحیح کړی و. ما چاته وي دا څوک دی وایي دا نعمت سرحدي دی. تاسو یقین وکړئ زه پټ شوم د یارې. نو دغه شان دا ما سره چې نن کوم د ټلویزیون او د فلم یو ستوري ناست دی، دوی سره به خبرې اترې کوو. دوی ته چې به ما وکتل نو ما ویې یاره چې برېتو ته سړی وګوري نو هغه لږ یره پکې پیدا کېږي. خو د بسمل صاحب خبره وایي چې چېرته د لوی برېتو سړی وویني دا به ډېر خوش اخلاقه او باکرداره ښه سړی وي. نو دغه خو یو هسې خبره وه چې ما وکړه. ما سره د ټلویزیون او د فلم یو اداکار دې وخت کې ناست دی، غواړم به چې دوی سره څو خبرې اترې مو وکړو. اول به پېژندګلوي. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب څنګه چې خیر جوړې ښه یې طبیعتونه ټیک ټاک یې خیر ښه دي. ډېره مننه چې یار ته زما یو ورکوټي خان آرټسټ له ترالی هغه نه خبرې نه آرټسټ ورکوټ لوی نه جي آرټسټ چې دی نو هغه آرټسټ دي. بعضې واړه آرټسټان یې هغوی دومره لوی رول کړی چې هغه نه هېرېږي. بالکل. حاجي صاحب لږ تعارف د خلکو سره وکړئ کتونکو سره. نو تعارف زما دا دی چې زه د چارسدي اوسېدونکی یم. چارسده کې د تورنزو یم جي. د تورنزو جی ماشاءالله د ډېرې ښې علاقې. بالکل جی تورنزو حاجي صاحب حاجي تورنزو صاحب زه د هغوی د کلي یم. دا زما کلی دی. او بس زما نامه مو څه ده جي؟ نامه زما ده فضل سبحان. فضل سبحان. حاجي فضل سبحان. حاجي فضل سبحان. زما پلار زمیندار ټایپ و جي. ښه جي. تر مې چې و هغه تلته ایجوکیشن کې ډایرکټر و. ښه جي. ښه څه نام یې؟ حاجي فضل قادر خان. حاجي فضل قادر خان ایجوکیشن کې ډایرکټر. او بیا مې تلته ماما و حاجي شیرزاده خان محب بانډا، دا زما ماما کېږي. او دا دوی دواړه خپل کې بیا پارټنران شو. زما حاجي صاحب غوچا خو سرکاري نوکر خو دی ولا بیا 2 بجو نه پس راتو. حاجي شیرزاده صاحب ماما جي ده کنه زما خوږ ماما جي دی یار. ځکه چې دا ډېر خوږ انسان و او دا شو بیس والے ټول زیات خوښ وګوري. ډېر مینو په خپل کلچر په پښتو ژبه. بالکل. او ما د عام کور کې ټول بچي او کور والا هم نیک وي. دا نیک ما باندې هغه خلی زما پوره نوم دی حاجي فضل سبحان نیک. چې باندې ته راشل ټول نیک نیکي. تا سره هم ملاقات شو. ډېر شوي دي. کیسر خان دي کیسر خان یې کور کې د بدر خان د زوی غل وادو. نو ما یو خپل ډایرکټر ست کړو چې ته راشه. ایجاد احمد نیازي صاحب هغه چې راغی نو هغه وایي یاره چې فضل سبحان سره مې په کار دی، فضل سبحان سره مې کار دی. نو چا نه پېژنده دا زما نامه دونه ماماجي په خاګړې وه نیک که نه. نو هغه چا زموږ بیا مشر دی بل مشر و هغه زه پېژندم. هغه ورته خدایم کور وان که نیک درته یادوي نیک هله نیک راولئ. زه بیا لاړم نیازي صاحب سره ملو شوم ښه ګپ شپ مو لګولو. اوس دغه شان کیسې شروع دي جي. حاجي صاحب شوبز ته څنګه راغلی؟ مخکې ټلویزیون ته لاړئ که فلم ته لاړئ؟ یاره ما ټلویزیون هم کړی دی، ما فلم هم کړی دی، ما سټیج هم کړی دی، ما پرایویټ چینلو کې ډېر کار کړی دی. خو خبره دا ده چې زه ورسره خپل کاروبار کوم. خپل روزګار هم کوم. او نو د هغې د وجې ډېر ولاتین نه شم ورکولی. یعنې پر 25% یې هغې له ورکوم. په هغې کې بیا ما ډېر نقصانونه کړي دي. دوکان یې بند دي. شوقه پورې محدود ساتل. حاجي صاحب ابتدا مو څنګه وکړه؟ ټلویزیون نه مو وکړه؟ ابتدا مې داسې وکړه چې یو زموږ پي ټي وي یو هیرو سید سردار باچا او یو به سره راته ویلن سید شهنشاه. تا وې تره زامنو و جي ډېر. شهنشاه خو ډېر خو دواړه ښه دي یار. دواړه ډېر ښو. هغه په هغه ټایم کې یو روحانه ترې ډرامه چلېده روحانه تیارې. او جي او طارق سید صاحب کولی جي. ما به سره هغه ډایرکټر نوم کته په پرده. نو دوی به چې کله په لار تېرم موږ هم سلو کوارټر کې اوسېدو. دوی هم اوسېدل زموږ شاته لینډ کې مخکې لینډ کې سی کوارټر کې اوسېدو جي. نو ما به دوی پسې منډې والې جي دې دواړو پسې سردار باچا صاحب پسې او شهنشاه صاحب پسې.
ما چې یار ما ځان سره بوزي کنه دوی په غریبانو دوی خو الګ ته خیر د شوکین دی کنه بعد په بعد می سلام وایا په هغه بعد چې دا شنا په جوړ سینا کوم دی روانم جرم دی نو دا ته پته نشته پیو کوفه زم د سره دم خو چې چاته اړونه مې دا پی ټی وی کې مخکې چې دی ورونته چجکی جوړندو اوس خو بل شي هغه ټیم د سیګانو ګوټ کې به یو پکې لګېدل و بس یو دغه ولا پاغي چینری سیب لیکلو بل ولا پاغي فرمان الله جان سیب لیکلو چې بل ورم پاغي تاریخ سیب لیکلو مې ولم دا خبره ده چې چجکی مې دی خو کو ورته لو بس یو څو سکند ولا هم چې کوم یو سړی راغی الیکشن دی خشته شانلو کو مته چې لکه سکه ما چې کار کوم نو ظالم بچی دا تا پسه ګرځم او ته تلته ولاړې نو تا ته خو ګنټو شم نه لیټ شو مزه په شم دا خو ډرامه ده نو ته چې څه کنه مې کال نه راسو نه مره کوم چې کال ټریش لري ظالما او مې چې څنګه فلین کوچ ته ورخه د سرکاري د خپل فلین کوچ سیټي کې نه سمګورن شنشا پکې نه سو سر بچا سه پکې نه سو ما ته یله کې دا سکه ما ته یار بس پرې ده کنه یله کو ګره کار ګران دی شنشا سه راته وای ما ګوره بس تاسو ما پری وزره خطلې ما تاریخ سه ما نه پیژنو جی چې ګورم دا پینځه میټه دا اتفاقا داسې وشو ها بس زماره ته کتلیو چې ګورم تاریخ سه راغ ما نه پیژنو ما کې شاله کې غالک راغی وکړ کله کې وتا ولی ظالم بچا ته دغه شي نس کې یغه بل لکو هله شیو د دې چې کوم هغه له شیو هله شیو دا چته راته ما ورته چې خو راغلم خو بس ګرځم ما دې نه منو کې اسکرپ د جات کړی دی اسکرپ ما سره چرته وږي ما ته جنا ولا اسکرپ خو تعالی خو ما اسکرپ در کړو کنه ما یې هغه بس ما دې په دکان کې یار بلنه کې چته په لار غوښه شو سر سړی مې کتلې مړا یې جيبه خلک یا شنشا مړه دا غټي لکونو خو یار سرو بس ټانګې وال چي ما یاله ټانګې وال شو لکه ما غراته و چې لکه نو بس هغه ما ته غسینین مينو هغه پر خپل بیا مال په گاډي کې میک اپ مکو یو بوډا رانه جوړ کو هغه دمانه مانه بچي وکنه ټول ریکارډ کړو هرنه بچي د ځامې نوم څه روحانه ترې کما کول دی که سبق ویلې وي نو کریو ورته سانه مې راشه څنګه مال په لاره میک اپ کو به پښتخره ته جوړالو پښتخره کې وټانګه پیدا کړه او بس هغه کې خالد د امید هم پکې وو هغه پکې بدوګي جی بدوګي نو جی نو راځي دی جی او شنشا صاحب او ساده بچا صاحب هر جی ولا د دوه کسانو ته مې بلا دا ډرامه شروع شوه تل چې ما بودي دوی زنرا وستما نو بس زمانه چې شو ورو شو ولا مجي ما د جمو کمه شو ما ته دې خراشه نو ما وخی هغه ما را کو دې خپل شابه کمال لو کو یا دا خو خپل کار وکړو پیش هغه پس بیا هغه چې تر ازو د بطل ډرامو کې کار کو زما فتاجي داسې شی ویل ما اډیشن نه ور کړی جی سونه ډرامې پی ټی وی ډرامې به سونه کړی یاره پی ټی وی ډرامې خو ما ډیره زیاتې کړې دي داسې خاص ډرامې کړی یاره یو داسې ډرامه ما کړی او تندر ډرامه وا شو کدلی صاحب کړی و هغه کړی ښه کریکټر و دا یې چانه واغسته سالا یا مورچاره دا باری دې پدې شو چیندل کنه دا خو دا شپې بیا پسې دروغ رښتیا هغه کې ما ښه کریکټر بیا ورپسې یو بل ډرامه وا او زما دونه شوق وکنه چې هغه ټول سکرپټونه ما سره سمشته یو سکرپټ بده کې پروت می دا ټیم خلک 77 یعنی زما به دا سکرپټ هم بیان نه لکېدو چې دا خو کوم زما د بهلاکونو سره نو شوق نو ما بلا ډرامې کړي د خو ډېر کې نمونه خدای ټلویزیون کې ډېر تکړه پروډوسران جی فرمان الله جان صاحب موتی صاحب مسعود شاه صاحب شو جان سهیل صاحب طارق سعید صاحب تاسو یاد شوکت علي صاحب اجاز نیازی صاحب شو کریم خان لالا شو صلاح الدین صاحب شو اورنګزیب افریدی نن سبا جی هم ډېر زبردست انسان دی ډېر زبردست انسان دی یعنی سر خلیل صاحب ډېر قابل دا ټول تکړه خلک وکنه بالکل نواب علي وو کنه بیا رااله مسعود شاه صاحب یو بل ډرامه راکړه د کې نوم لیکل ما نو سېریږي دا بادشاہ نو ډرامه وا هغه مې وکړه په سټیج مې کار کړی جی په سټیج مخه بمبار کار مې او بیا رښتیا یو پوره د مسرود دال هم لګي ګوره جمال استاد تابعدار نور څه هم لکه وکړه بس فی الحال همدغه لګي اشتهیر دې نشي ته خو داسې که چېرته بل څه کار د چا په حواله کړو
نو بیا په دوربین کې نه چې فلم ته څنګه لاړی فلم ته داسې لاړم چې زما یو ملګری دی جلیل نومې فوټوګرافر دی د فلمي فوټوګرافونه ما د کورونو کې د ودونو پروګرام کوي زما کلاس فایله وځي ما پنځم ناواله شپږم پورې موږ د ریلوې سکول کې سبق ویلو سړي کوارډر سره کنه بیا چې شپږم ته وړي نو بیا بل خپل هغه یو ځل راغلی ما ته یې لکه یو ډایرکټر صاحب راغلی لکه فلم کې کار کول غواړي چې د المانیو کما نو بس ما ورته ولې نه کوم دا خو خبره بس هغه ناصر رضا خان صاحب هغه ډېر ښه انسان و چې ډېر مینهناک و چې نو هغه هوټل ته یې بوله بوتلم نو هلته ګپ شپ ولګو هغه سره په موقع فلم و د وینې جوش بس دې کې ما واغشتو نو بیا د ټیم بیا کور نه سبانې ما نیم جوړ کړې څه کردار دی په هغه کې آی که خو زه ترو هیرو ما جی سیکنډ هیرو ما صفانی زم پازیټیو رول اف ټایم نه پس بیا د پکې لګراشن ویل نشان شو ځکه چې دا هغه ما میرانه رو کنه قتل فلیته او قتل اپ کې اسف خان پکې زما میرانی روري او نعمت په خپل روري پېښ په نو موږ هغه په مخه بیا غشتي پکې خپل کې سره تاسو له بس سینې مینه در کوم هغه ولګو انټرویو کې او ان شاء الله خیر شي بیا هغه نه پس بیا سره لو پټه شو زما فلم اکثر اختر کې وو او بیا کو زیدم نجی اختر کې فلم ډیر کامیابی کنه بیا یو عارف نو مې یو عارف سره لو پټه کې وسرولو سره لو پټه کې ماګه کې ترو روما او ویل نو ما او پېښ په افټر نه پس بیا ویلن کړم جی نور څه بخره اخره کې بس روان کړم درس بو بیا وال ټکو کله صفان میرانی ولا کله بیزانی ولا کولو کله دا غینه پس یو عارف ډایرکټر یو فلم هغه سره مو کو چې په خودو غټي سره بیلې نو هغه دې خلاړو بیا نو مین کریکټر می کړی په دې خو مې نه کړی هغه نه پس بیا ډېر کولې خوان دی راوړ خو چې بیا رااله ما خپل حالات مو کو دکان حالات مو کتل نو جی ډېر نقصان مې کړو جی نو بس بیا راته زمیر نه وی چې یار دا بچو رزق مخ خراب و دا شوق دی دا شوق ته نو خپل ځان مې چکو په پردا باندې مو کته خپل کاریدم بس دا د لډیره ده او وستل به کس ټک ټک کینو کوا غني بس هغه نه پس خیبر شروع شو خیبر کې بیا فمید خزما مرګره خیر خیبر کې زه د محبوبه شوق صاحب د خپل بخي امين اډیر خ ریډیو کې پروګرام کوو ریډیو کې به د محبوبه مارو بالکل هغه کیسه لیکلې و توجن بادونه ناغه زما ډېر خمرګره اورور مې بلکې دا بچ خپل ډرامه کله لیکل نو هغه کې به هغه مال خامخا رول لیکلو مین رول ډیر خلیق و چې کوم ډایرکټر به کول نو هغه ته به چې لکه دا زما دې څه په ګالي دا رول ما غلي لیکل لري ګور او دا ته پته نشته پیو کوفه زم د سره دم خو چې چاته اړونه هغه ورته بلو کول به دا چې په ټي وي کې به کله سکرپ پروډوسر وکنه نو سکرپ یا کتو نو پکې به خکره ټوکاتو نو وی لکه دا اجي صاحب دی لرو واړي دیش نو هغه کې وځوم نو ډېر ټولو ډایرکټرانو سره خپل رسول کی ما کار کې ډېر زیات کار مې جانځي سوهر صاحب سره کړی دی او نیازي صاحب سره مې کړی دی دوی په ما اردو کې کړی دي تاسو دا فلمونه چې جوړول دا شوټینګونه به زیاتره په کم ځای کې کېدل دا زیاتره به شباب سټوډیو کې به کېدل بار سټوډیو کې به کېدل او سبا کې بار کېدل لاسه او ډور کې تاسو کړی او ډور کې انډور ټول دي په دې فلمونو کې او ډور کارګرانی کې انډور کارګرانی یاره دا انډور چې دا ګرانی او ډور اساني ما ته خدا آسان ښکاري او ډور کې چې تداسي اکثر واقعي د فلم مال سره کیږي کنه او ډېر واقعي کیږي پېښ په یو داسې سره شي وي دي بعض سړی پکې زخمی شوی ډېر زیات پرشتیا ورته دانګلی او پرشتیا سینته دانګلی کنه دا څه چلو چې زما دا دویم فلم شنو زما خپل بریز خپل دی کنه جی نو هغه چې ما ریکارډینګ خاطر چې کم میک اپ نه هغه ته بل هغه بل شاګرد راغلو ما تی خان صاحب یې اتارو ما ښه مې دا صفا کوي کنه جی دا پودر موډر په کوي نو هغه د سپیره بچی زما د ابرتونو دا سره راخو ما ته خپل دی بي خو واسه خپل دی
हाँ साहब मैं अपने हालम के बच्चे एक तुम क्या करते ډېر سخت دي خو کړم جی نو واقعي پکې ډېر راځي پېښ یو ځل داسې چلو چې موږ د اختر فلم ختم شو زما کور ته ډېره زیاته تادي وه د شپې ما ناسله راته چې زما کار ختم شو نو هغه بیا بچې ته اوزګار شوې هغه وی چې اوس اوزګار شوې ما یې کته فارغ شوې بس ما دوه خپلې کې دوه مې پردې کړې او پېښور ته رالم چې سبا ماښام شو بچې چېرته مې زه خو کور کې کور ته څنګه لاړې جی بس تا کار ختم شو خدای ته وګوره تاسو ملانجه جو اختر فلم ورځ لګي ته کور ته تښتېدلې خدای سو کور کې څه و یار کور کې څه درو رښتیا یو ځای کړل واپس لاړم چې واپس لاړم اسف خان سره فیټ پاتې و هغه فیټ وکړو او بس بیا واپس رالم نو بلا تاسو د کور خبرو کا اکثر چې د عامو کورونو پښتانه چې د داسې شوبیز دنیا ته ځي ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی او په فلم کې خو په کله جنیا غړي بالکل جی بالکل کور ولا بابي ته پته لګېدلې بیا بسو یاره هغې ته دا سیزونه یو ځل داسې چلو چې یو چینل دی په هغې دغه مغه فلم شروع شوی جي زما هغه فلم عروج چینل باندې عروج کو یو داسې خو نوم یې دی نو تلته زموږ دا کور والا یو ملګری ده هغه راتله نو ورسره لور وه زه دې برنډه کې لګیا وم چوټۍ روزه که څه چلو وم نو هغه فورا هغه لور ورته وی امي بیا انګړ خو اوس ګانا کوه ښځه مسه ګانا کو مزه پېښ وم ولا دا خو ګانا لګېدلې که په فلم بس شاته مې جي منډه کړه زر مې نیټ وښکو اتار مې وښکو پېښ پې نو داسې راځي ما سره ورته ولګوي نو هغه اکثر چې زما اکثر چې زما ډرامې زما فلمې زه پېښم دا فلم خو زما دی نو زه پټ شاته لاړ شم هلته اتارونو کټ کړم بس ویوباسم دا فلم ملم قطع بیا پکې واپس ورکړم حاجي صاحب اکثر دا ما اورېدلي دي چې لوی لوی بریتي پریخي دا ډېر خوش اخلاقه سړی وي بالکل کې غوسه نه تا کې غوسه شته نه ما کې غوسه نشته جی بالکل جی ما سره دکان کې خپل سټاپ دی زه هغوی سره په ځمکه روټۍ خورم کوزه کې واچو او خو خوشحالي خو خبرې نه کور کې جنگ جګړې نه کوو کور کې خو چې جنگ جګړه وکړې خو نقصان دی بیا به کور ته ځو بیا به دی بیا به رضا کې ځان به خوار کې ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره دا خبره ترې وشوې او تاسو په فلمونو کې په ډرامو کې چې کوم کردارونه کړي دي نو په هغې کې یو میسیج وي یو پیغام بالکل جی بالکل تاسو دا یو خواست کوم چې کله د دا قسمه خلکو دا خبره ترې اوري د انټرویوګانې اوري که نه په دې باندې لږ ښه نظر دا نه وایم چې کینې خامخا د تاسو خو بعضې خلک الحمدلله ما سره خو زما کتونکي خو الحمدلله ټوله لالیان دي چې ته داسې کمنټس اوس پورې نه دي راغلي په یوه ویډیو نو ما زه په دې ذریعې اشارې مګ یعنې کله نه کله راته کار ډېر زیات ګران ښکاره شي خو بهرحال الله دې تاسو هم خوشحال لري او ما د سیاجي صاحب تاسو هم ډېره مننه چې اورېدونکو کتونکو دپاره مو وخت وویستو او موږ سره مو خبرې وکړي زه ستاسو د دې چینل لالونو او ستاسو مخامخ ستا چې کوم کیمرامین دی اسامه به چې زه ستاسو د دواړو ډېر مشکور یم چې تاسو دونه ماله دلته راغلئ زما دا خبرې مې ریکارډ کړې زه د دې جوګه نه وم زه خپلو کتونکو ته ډېره شکریه ادا کوم د زړه د کومې نه ورته سلامونه کوم چې هغه زموږ دا پروګرامونه ګوري او خوښوي یې ډېره مننه نو ملګرو اوس به تر بلې خپرونې پورې راکړي اجازه د کیمرامین اسامه سره د لوی الله په امان شکریه